د جوزجان ولایت یتیمتاق سیمه کې د غازو د استخراج 15 څاګانو د کیندلو چارې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. یتیمتاق هغه سیمه چې اوس یوازې د طبیعي زیرمو نه بلکې د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې د یوې مهمې هیلې په توګه ورته کتل کیږي. په داسې حال کې چې هیواد لا هم د انرژۍ د کمښت او وارداتي برېښنا له ستونزو سره مخ دی، دلته د غازو استخراج نه یوازې روان دی بلکې د پراختیا په حال کې هم دی. اوس مهال له 7 څاګانو د غازو استخراج کیږي، خو تازه تړونونه ښیي چې اسلامي امارت هڅه کوي دغه سرچینې په پراخه کچه فعاله او منظمې کړي څو له یوې خوا صنعتي سکتور پیاوړی شي او له بلې خوا د خلکو پر ورځني ژوند مستقیم اغیز ولري. د قراردادي شرکت مسؤلین وایي په دې سیمه کې د غازو پراخې زیرمې تثبیت شوي دي او د نوو څاګانو کیندل به د تولید کچه لا لوړه کړي. şimdilik biz bir aydır دلته په 400 مترۍ کې غاز شته، خو هغه خواږه غاز دي د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په 1400 مترۍ کې هم غاز شته، خو معیاري نه دي. زموږ موخه په 1400 مترۍ کې هغه غاز دی چې معیاري کیفیت لري او همغه استخراج کړو. bir kuyunun ömrü bir kuyunu kazmanın süresi tahmini olarak 35-40 gündür. İşte onun da 40 günü 5'e çarptığın zaman 200 gün 190 günü kazıp bitireceğiz inşallah. دولت همین زمینه ها رو مساعد میکنه که دیگه سرمایه گذاری کنه، سرمایه دارا بیاید دیگه حلقه های چهار تفاوت اختراع و برآورداری سپرده شود. انشالله در سالها تا حتی 50 سال یا 20 سال یا 30 سال میتونه از این گاز اختراع شود در هر بخش، در تولید کود کیمیایی، برق و در دیگه صنعت، هر بخش از این گاز استفاده شده میتونه. د افغان غاز لوی ریاست مسؤلین وایي که څه هم دا پروژه لا په لومړي پړاوونو کې ده، خو تمه ده چې د نوو څاګانو فعالېدو سره به ورځنی تولید د پام وړ زیات شي. د دوی په خبره دا غاز به یوازې د کورنیو اړتیاو لپاره نه وي بلکې صنعتي پارکونو او تولیدي فابریکو ته به هم ولېږدول شي چې له امله به یې کورنی تولید پیاوړی او د کارموندنې فرصتونه زیات شي. موږ امیدوار یو چې دا کارونه به په لنډه موده کې انشاءالله تکمیل شي او موږ به وتوانیږو چې له دغو 15 حلقو څاګانو څخه کم غاز استخراجیږي چې په ورځني ډول باندې به موږ ته هره حلقه سا 1,20,000 متر مکعب غاز راکړي چې ټول غاز هغه به 6,00,000 متر مکعب غاز کېږي چې له دې څخه به موږ ډیرو قراردادیانو ته او ډیرو صنعتي پارکونو ته ډیرو فابریکو ته غاز ورکړو چې له همدې درکه به موږ ډیر هیوادوال کاري بوختیا به له هغوی دپاره پیدا سي، زموږ داخلي صنعت کې به وده راسي او پرمختګ به راسي. چارواکي زیاتوي چې له همدې بلاکه د برېښنا تولید پروژې هم روانې دي، هغه څه چې کولی شي افغانستان د انرژۍ په برخه کې له وارداتو تر ډیره بریده بېنیازه کړي. که دا پروژې په بریالیتوب سره عملي شي نو نه یوازې به د برېښنا کمښت راکم شي بلکې د انرژۍ ارزانه کېدل به د صنعت، سوداګرۍ او عامو خلکو پر ژوند مستقیم مثبت اغیز وکړي. موږ به باید پاور ته په ورځني ډول باندې له 2,10,000 متر مکعب غاز څخه تر 2,500,000 متر مکعب غاز پورې ورته صادروو. هغه به د همدغه غاز په جذب سره په هر ساعت کې په ساعت کې به 40 میگاواټه برق تولیدوي چې په 40 ساعت کې به 980 میگاواټه برق کېږي. ګلبهار سره موږ الحمدلله 6 کال قرارداد عقد کړی دی چې تاسې ساختماني چارې له نږدې څخه ولیدلې، احاطوي دیوال تکمیل شوی دی، نور کارونه به الحمدلله په لنډه موده کې موږ ډیر امید لرو له دوی سره مجالس کړي دي هغه به په سر ته ورسیږي. هغوی ته موږ په ورځني ډول باندې 3,80,000 متر مکعب غاز ورکوو او 50 میگاواټه برق په فی ساعت کې تولیدوي چې په 40 ساعت کې 1200 میگاواټه برق کېږي. په داسې حال کې چې افغانستان کلونه د انرژۍ لپاره پر بهرنیو سرچینو تکیه درلوده، اوس هڅه روانه ده چې له خپلو طبیعي زیرمو څخه اعظمي استفاده وشي. د یتیمتاق پروژه د همدې هڅو یوه بیلګه ده، هغه پروژه چې بریا یې کولی شي د هیواد اقتصادي مسیر بدل کړي، خو دا به تر ډیره د مدیریت، شفافیت او دوامداره پانګونو پورې تړلې وي. زبید خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، جوزجان ولایت.